انسانیت د ظلم او استبداد له څخه ځپل شوی و او اسلام ورته د عدل او برابرۍ پیغام راوړی و. د بدر او حنین په جګړو کې د اسلام د زامنو لومړنۍ بریاوې اصلا د پیړیو د ځپل شویو تر پښو لاندې شوي انسانیت بریاوې وي. کومو مورخینو چې د روم او کسرا د امپراتوریو جلال او دبدبه لیدلې وه، اوس یې هغه د پیزي خاوندان لیدل چې د نړۍ د ولسونو د برخلیک پرېکړې یې کولې، چې خپلې شلېدلې چپنې به یې په خپله پیوند کولې. د وخت پیرغونیان د خدای او د هغه د بندګانو ترمنځ د یو اوچت دیوال په څیر ولاړ وو، چې کوم وخت دغه دیوالونه را وغورځېدل نو د ګاونډیو هیوادونو اوسېدونکو ولیدل چې د عربو ساریان د دوی دښمنان نه بلکې دوستان او ساتونکي دي. ځکه خو هغه خلک چې د نژادي او قومي تعصبونو پر بنسټ چې وخت د اسلام پر خلاف ولاړ وو، اوس د کفر او اسلام په جګړو کې د عربو سره اوږه په اوږه جنګېدل. د راشده خلافت دوره د اسلامي حکومت د نظام یو مثالي دوره وه، خو تر هغه وروسته چې د خلافت ځای ملوکیت ونیو نو د اسلامي حکومت تدریجي زوال پیل شو. د حکومت په دفترونو کې اسلام د ژوند د بشپړ قانون په حیث مسلط پاتې نه شو. ځینې وختونه لا داسې هم و چې پر اقتدار سپاره پاړ کې براله د الهي احکامو څخه سرغړونه کېده. خو د زوال په دې دوره کې هم کله کله د اسلام د لومړیو وختونو د مثالي نظام څرکونه لیدل شوي دي. د لومړۍ پیړۍ مسلمانانو چې د انساني خویونو او کړو وړو کومې نمونې وړاندې کړې وې، د هغو تصور په مختلفو دورو کې د سپېڅلي ملت کاروان سالارانو ته د بریا او لوړتیا لارې ورښودلې، چې د هغو تصور پردي هم پر دې فکر کولو ته اړ کړل چې د کوم بند د خزان دا حالت دی پسرلی به یې څنګه و. د عامو مسلمانانو په زړونو کې په مختلفو وختونو کې د دغه مثالي دوران لوري ته د ورګرځېدو جذبې را پیدا کېدلې. که دوی کوم ښه واکمن او لارښود موندلی، نو دوی د ختیځ او لویدیځ د سیالیو په میدانونو کې یو ځل بیا د تېرو وختونو یادونه تازه کړي. کله د دوی اذانونه د فرغانې په درو کې کړنګېدلي دي او کله یې د اقبال جنډې د اندلس په سمسورو درو کې رپېدلي. د اموي واکمنو له زوال وروسته د حکومت واګې د عباسیانو لاسته ورغلي، چې له دې سره د ملوکیت له خرابېدو سره د عجمي خیالونو بدۍ هم ورګډې شوې، چې د قبیلوي او قوم پالنې احساس په نوې توندۍ راپورته شو. د دین هغه رشته چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خلک یو له بل سره تړلي وو کمزورې شوه، او عباسي خلیفګانو لرې لرې هیوادونو له مرکز سره تړلي ونه ساتلی شول. په 1138 سپوږمیز کال عبدالرحمن داخل په هسپانیا کې د اموي کورنۍ د ازادې واکمنۍ بنسټ کېښود. له هغه نه څو کاله وروسته د غربي کورنۍ یو تن ادریس په مراکش کې خپلواکي اعلان کړه. نږدې په همدې زمانه کې تونس هم د عباسي خلافت نه بیل شو. 3 هجري پیړۍ په پیل کې محمد بن زیاد د خپل حکومت جوړ کړ. د همدې پیړۍ په نیمایي کې د مصر والي احمد ابن طولون د عباسي واکمنۍ پر خلاف بغاوت وکړ او مصر هم بیل شو. په 353 هجري کال کې په مصر کې د فاطمیانو حکومت جوړ شو او هغوی د څو کلونو په اوږدو کې پر شام هم خپل تسلط ټینګ کړ. د زوال په دې دوره کې په فارس، خراسان او شمال هیوادونو کې هم د عباسي خلافت واک حسي په نامه و. د هغو هیوادونو ولایتونو د څو کورنیو میراث جوړ شوی و. د بن عباس د لوړتیا په زمانه کې د عربو پر ځای ایراني امیرانو قبضه لګېدلې وه، خو د زوال په وخت کې د ایرانیانو ځای ترکي امیرانو ونیو. په 4مه پیړۍ کې د هر هیواد والي خپلواک پاچا و. د حکومت مینې نوې د قدرت مینوال رامنځته کړل. عباسي خلیفګان د بېوسه نندارچیانو په څیر وو چې د حکومت د پخوانیو او نویو دعوادارانو زور ازمویل یې لیدل، چې کوم یو بریالی شو د دوی تش په نامه سرپرستي به یې ومنله او هغوی ته به یې یو نیم لقب ور وباخه. ساماني کورنۍ چې د مامون الرشید د خلافت په پیل کې راپورته شوه، 3مې پیړۍ تر نیمایي پورې د یو ستر حکومت په جوړولو بریالی شوه، چې له خراسان څخه تر کاشغر، خوارزم او طبرستان پورې غځېدلې وه. عباسي خلیفګانو چې نیکونو یې امانیانو ته د خراسان امارت وربخلی و، اوس د دې کورنۍ سرپرست او پالونکي نه و، بلکې مجبور او بېوسه دعا کوونکي شوي وو. د 4مې پیړۍ په نیمایي کې د دې امپراتورۍ زوال پیل شو، چې د پیړۍ تر پایه ساماني شاهان د تیر وخت په داستان بدل شوي وو. بیا دغه امپراتورۍ د واکمنۍ د نویو دعوادارانو ترمنځ د سیالۍ ډګر شوه. خو د غزني له درونه هغه ستر شخصیت راښکاره شو چې د هغه د ستر ځواک په مخ کې د هغو قسمت ازمویونکو حوصلې سړې شوې. په کومه فضا کې چې کارغانو الوتنې کولې، هلته یو شاهین راښکاره شو. په کومو ښکار ځایونو کې چې لیوانو او ګیدړانو کړیکې وهلې، هلته د یوه زمري ناره اوچته شوه. د محمود غزنوي راښکارېدل د سمندر د راپورته شوي څپې په څېر و، چې د لارې نورې څپې یې ورسره واخیستې. دی یو داسې پاتې خو چې د تورې شرنګ یې کله په ترکستان او کله د هندوستان په میدانونو کې اورېدل کېده، او آس به یې کله په آمو او کله په ګنګا اوبه څښلې.
دی د ژوند د واټ د هغو مسافرو له ډلې څخه و پر کوم منزل چې د اوسېدو پر ځای د نور وړاندې تلو اراده ورسره وي او د پرمختګ ذوق یې کوم سرحد او برید نه مني. غرونه، سیندونه او دښتې د هغه د لارې پړاو نه و. غزني چې د الپتګین له زمانې څخه معمولي شهرت درلود، د محمود د بریو له امله د منځنۍ اسیا د دغه سترې امپراتورۍ په پلازمینه بدل شو چې تر خراسان، کرمان، سیستان، مکران، تبرستان، آذربایجان، خوارزم او فرغانې پورې غځېدلی و. د شمالي ریاستونو فتح محمود د تاریخ د سترو فاتحانو په کتار کې ودراوه. خو زموږ داستان د محمود غزنوي له هغو فتحو سره تړلی دی چې په هندوستان کې د یوه نوي دوران پیل و. ظاهرا له ده سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بریاو د بیرغونو له رپولو پرته کوم بل هدف نه و. خو په هند کې تقدیر دی د دې نه د ډېر ستر او لوړ هدف د لارو خلاصولو لپاره غوره کړی و. تقدیر چې د خزان ځپلي چمن د وچو پاڼو د جارو کولو او د پسرلي شمالونو څپې تقدیر چې د خزان ځپلي چمن د وچو پاڼو د جارو کولو او د پسرلي د نوي غوټیو راشنه کولو لپاره د ځای پیدا کولو لپاره د یخو او توندو شمالونو څپې راولوځوي. د سوځېدلو دښتو د تندې ماتولو لپاره لرې پرتو غرنیو خوړونو ته د کمرونو د ټټرونو څیرې کولو ځواک ورکوي. دی هم د یو ستر کار د ترسره کولو لپاره غوره کړ. په هندوستان کې له پیړیو راهیسې د ژوند د یو فلسفي حکومت او واکمني وه چې لومړنی هدف یې د لوړ او ټیټ ذاتي ترمنځ توپیر پیدا کول او د هغو ساتل و. کله چې د منځنۍ اسیا اریایي فاتحین دې هېواد ته راننوتل نو دوی د خپلو کلیو آبادولو لپاره حاصلخیزې ځمکې او شنې ورشوګانې غوره کړي او د دې هېواد پخوانیو اوسېدونکو ته یوازې ځنګلونه، وچې دښتې، غرونه او شاړې سیمې پاتې شوې چې اریایي واکمنو هغه نه شوای کنټرولولی. بیا پر فتح شوو قومونو د خپلې برلاسۍ د دوام او د هغوی د بیا راپورته کېدو د امکاناتو د مخنیوي لپاره د مذهب په نامه یو داسې ټولنیز نظام را پیدا شو چې مغلوب اولسونه یې د تل لپاره د غلامۍ په زنځیرونو وتړل. د دې ټولنیز نظام ساتونکي د هندو مذهب هغه سپېڅلي دیوتاګانو چې د هغو له نظره برخمن له هر لحاظه د درناوي او عزت وړ او یو ټیټ ذات له هر حیثیت د کرکې وړ. د لوړ ذاتو هندوانو ډیرو بدو عملونو هم له دوی نه د دوی د میراثي برلاسي او عزت حق نشوای اخیستلی او د ټیټ ذاتو مزدورانو ډیرو ښو صفتونو او کمالونو د دوی د برخلیک لیک نشوای مینځلی. د هندو ټولنې د قانون په نظر د لوړ ذاتو کومه ګناه چې د بخښلو نه وه نو هغه دا وه چې د ټیټ ذاتو کوم چا د انسان په سترګه وګوري او د کرکې او نفرت د هغه دیوال نه د اوښتو هڅه وکړي چې د لوړ ذاتو او ټیټ ذاتو ترمنځ درول شوی دی. د منوجي پیروانو چې کوم مسلک د مذهب په نامه منلی دی د هغوی د هدف د انسانانو په منځ کې د عدالت او برابرۍ د تصور له منځه وړل و. د دوی هدف د اخلاقو د اصولو تبلیغ نه و بلکې د لوړ ذاتو انسانانو د ګټو ترجماني وه. په هندي ټولنه کې چې ټیټ ذاتي د کرکې وړ برخه شول د دې هېواد د حاصلخیزو ځمکو څخه یې هغوی لاس په سر کېدو ته اړ کړل. دوی ته تل دا اړتیا نه وه چې له کوم کلي څخه د ټیټ ذاتو د ایستلو لپاره تورې په لاس کړي. د ټیټ ذاتو پر اعصابو د دوی تر تورو د دوی د دیوتاګانو د بتانو ویره او رعب ډیر زورور و. دغه بتان به چې چیرته درول شوي وو هلته د ټیټ ذاتو د اوسېدلو امکان نه درلود. د کومو څاګانو نه چې د دې بتانو پالونکي اوبه څښلې هغه به سپېڅلي وګرځېدل او د یو ټیټ ذات یې هغه ته ورنږدې کېدل د مرګ په بیه و. په کومو مندرونو یعنې درمسالونو کې دې بتانو ته سرودونه ویل کېدلو. د هغو شاوخوا لارې پر ټیټ ذاتو باندې وي. بت پالونکي له خپلو دیوتاګانو سره د سانسکریت په سپېڅلې ژبه خبرې کولې. که به د دغې سپېڅلې ژبې یو لغت هم د ټیټ ذاتو تر غوږو ورسېدو نو په غوږو کې به یې ویلې شوي سر پر وڅڅول. د لوړ ذاتو هندوانو مذهب د ټیټ ذاتو سره په لګېدو خبرو ناولی کېده. په داسې وضع کې ټیټ ذاتو له کوم حکم پرته خپلې جونګړې د لوړ ذاتو تر ماڼیو قربانولې. د پیړیو راهیسې د ظلم په ژرنده کې دغه دل انسانان چې په تاریخ کې بل ساری نه لري یو ټیټ ذات یوازې د یوه لوړ ذاتي او برهمن تر نظره سپک نه و بلکې دوی په خپله هم ځانونه سپک ګڼل. دوی د ټولنې او کلتور سره د دښمنۍ پر ځای پر دې قناعت کړی و چې د ټولنې د کرکې وړ یوه برخه دي. د ظالمانو او جابرو برخمنانو څخه د دوی کرکه په ویره او ورو د اړتیا په احساساتو بدله شوې وه. دوی له لرې هغو ماڼیو ته سلام کاوه چې د دوی د نیکونو پر جونګړو درېدلې وي او د هغوی مندرونو پر سپېڅلتیا او عظمت یې اعتراف کاوه چې
د هغوی د بوتانو په مخ کې برخمنانو د خپلو ګناهونو د اعتراف په کفاره کې د ټیټ ذاتو قرباني وړاندې کوله. هدف چې د آریایي قوم فاتحانو د هغو لپاره د منجي د ژوند فلسفه ومنله پوره شوی و. د هند ماتو شویو قومونو د بیا راپورته کېدو یا د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې توان له لاسه ورکړی و. خو د انسانانو ویش تر دې ځایه پورې محدود نه و، بلکې په خپله لوړ ذاتو هندوانو په منځ کې هم د لوړو او ټیټو ویش شوی و. برخمن ټول کې لوړ و، ځکه خو د هغوی درناوی پر ټولو فرض و. هغوی د مذهب اجاره داران و او په مذهب کې د دیوتا د عبادت سره د برخمنانو اطاعت هم فرض و. پوځیان د هندو ټولنې ساتونکي وو. برخمنانو د خپلو اسانتیاو لپاره دوی ته دا واک ورکړی و چې پوځیان د توري په زور حکومت ګټلی شي او برخمنانو به د دوی د مشاورینو په توګه حکومت د خپلې خوښې سره هم چلاوه. د حکومت لومړنی هدف د بریدونو ساتنه وه چې د هغوی له مخې لومړی برخمنان او ورپسې د پوځ د برلاسي منل ضروري وو. د هېواد زیارکښان ویش بلل کېدل. دوی د برخمن او کهشتري پوځیانو نه وروسته درېیمه درجه ګڼل کېدل. د دوی د وینو او خوله په حاصل کې د کهشتري واکمنو محلونه او د برخمني پیشوایانو مندرونه جوړېدل. خو برخمنو چې کومه نظرانه ترلاسه کوله هغه د واکمنو له باج نه په څو چنده زیاته وه. حکومتي واکمن د برخمنانو د مندر د خزانو ډکولو لپاره مجبور و چې د خپلو شتمنیو یوه برخه مندرونو ته وقف کړي. د برخمنانو او حکومت واکمنو غبرګي واکمنۍ زیارکښان سخت ځپلي وو، خو هیچا د ګیلې او آن د زګیروي او فریاد حق نه درلود. بودایي مذهب د دغه ټولنیز نظام پر خلاف یو بغاوت و. دا یو سیلاب و چې څپې د هندوستان له یوې څنډې نه تر بلې پورې ورسېدې او تر څه مودې پورې هغه لوړ ګړنګونه هم په خپله غېږه کې راونیول چې پر هغو د برخمنو د اقتدار ماڼۍ درېدلې وي. خو د هغوی د مستۍ او جوش له کمېدو سره دغه ماڼۍ بیا راښکاره شوې او د هندوستان ځمکه یو ځل بیا د منوجي د پیروانو د ښکار ځای شو. بودایي مذهب د ښو او بدو کړو وړو په هنداره کې د انسان د توپیر کولو هڅه وکړه چې دا د برخمنو د نژادي برلاسۍ پر خلاف د جګړې اعلان و. ځکه خو د خپل لاسه ورکړي مقام د بیرته ترلاسه کولو نه وروسته د بودایي پیروانو لپاره د برخمنانو په لاس کې خنجر تر هغه خنجر څو چنده تېره و چې یو وخت د ټیټ ذاتو پر خلاف راپورته کړی و. د دیوتاګانو په ځمکه کې دیوتاګانو سپېڅلو زامنو ته د عامو انسانانو په څېر د کړو وړو معیار پر توپیر قایل مذهب ته هیڅ ځای نه و. د بودایي مذهب مسخه شوي صورت ته یې یوازې تر هغه برید د هندو مذهب کې د جذبېتو اجازه ورکړه چې د لوړ ذاتو اقتدار لپاره خطرناکه نه وه. د لومړۍ هجري پیړۍ په وروستیو کې له لسبیلا څخه تر ملتان پورې د محمد بن قاسم بریاو په دې هېواد کې د رڼا یوه نوې دروازه پرانیستله. دغه دوره که څه هم د اسلام مثالي دوره نه وه، خو د لومړنۍ دورې ډېرې ځانګړتیاوې تر اوسه لا درلودې. هغه خلک چې مسلمانان یې خپل دښمنان بلل او د هغوی پر خلاف یې تورې اوچتې کړې وې، د هغوی زیاترو اسلام د خپل نجات او خلاصون یوازینۍ لاره وبلله او د اسلام د علم بردارانو له لیکو سره ملګري شول. د مسلمانانو د 19 کلن سالار بریاو د هندوستان په سارا اوږدو کې پر هغو ماڼیو کې لړزه ګډه کړه چې بنسټونه یې د ټیټ ذاتو او لوړ ذاتو ترمنځ پر توپیر ایښودل شوي وو. خو د محمد بن قاسم د بې وخته مرګ له امله دغه ورځې چې د هندوستان د نویو پسرلیو پیغام راوړی و له ملتان څخه وړاندې تېرې نه شوې. د اموي کورنۍ تر واکمنۍ پورې له مرکز سره د سند لږ او ډېرې اړیکې وې، خو د عباسیانو په زمانه کې دغه اړیکې عملاً غوڅې شوې. د عباسي خلافت د واکمنۍ له حدودو څخه د وتلو له امله د سند اسلامي نړۍ د تخریبکارانو لپاره د پناه ښه ځای شوی و. هر هغه خطرناک حرکت چې په اسلامي نړۍ کې د ودې او پراختیا امکان و په سند کې به یې پناه اخیسته. د فتنه پالو او ګډوډۍ جوړونکو هغه ډله چې عباسي واکمنو یې د ځپلو هڅه کوله له 4 لیرو څخه راوتښتېدل او سند یې د خپلو هڅو مرکز کړ. په سند کې د هندي خیالونو او عجمي انګېرنو له پخوانو د اسلام نظریات تر ډېره حده مسخه کړي وو. اوس نویو بدعتونو نوره هم د هغه بڼه واړوله. د 4مې هجري پیړۍ په پای کې د غزني پر افق چې کوم توپان راښکارېدونکی و، هغه د تقدیر له لوري د هند د نیمې وچې د بې شمېره انسانانو د فریاد ځواب و. د ویهند د پاچاهۍ له هندو پاچا سره د مسلمانانو جګړې د سلطان محمود د پلار سبتګین په وخت کې پیل شوې. د راجه جیپال د سیند پورې غځېدلی و. جیپال پر خپل پوځي ځواک دومره اعتماد درلود چې د شمال پر سرحد د سبکتګین حملو دومره په غوسه کړ چې د غزني د حکومت د تل پای ته رسولو اراده یې وکړه او له یوه لوی لښکر سره یې پر غزني حمله وکړه.
سبکتګین د لغمان او غزني ترمنځ د دښمن د پوځ مقابله وکړه. هندوانو په زړورتیا جګړه وکړه، خو د مسلمانانو د پرله پسې حملو سره د واورو او طوفان له امله د دوی حوصلې ماتې شوې. جیپال د خپل سرحد د څو کلیو، کلاګانو او خراج د ورکولو په شرطونو سوله وکړه، خو چې بیرته ستون شو د خپلې واکمنۍ حدودو ته ورننوت، له خپلې ژمنې او تعهد نه واوښت او د سبکتګین هغه پوځي سالاران یې ونیول چې د مالیې د ترلاسه کولو لپاره د سره راغلي وو. سبکتګین د دغې تړون ماتولو په سزا کې پوځ راویوست او د سرحد څو سیمې یې ونیوې. جیپال د هند د شمال له ډیرو راجګانو څخه مرسته وغوښته او له 100,000 تنو پوځونو سره یې بیا پر غزني حمله وکړه، خو سبکتګین د لږ پوځ سره د پېښور او لغمان په منځ کې جیپال او د هغه ملاتړ کوونکي لښکر تیتو پرک کړ. محمود په دې جګړه کې له خپل پلار سره ګډون کاوه او د اټکل کړی و چې د غزني او هندوستان ترمنځ پرېکنده جګړې لا پاتې دي. د دا لیدلي و چې په هره نوې جګړه کې د جیپال د پوځ شمېر تر پخوا زیات وي. که همدغسې د هند راجګان د جیپال په ملاتړ ډګر ته راووځي، نو یوه ورځ به د غزني پاچاهۍ د نیمې وچې د بې شمېره پوځ سره مقابله کوي. ځکه خو تر څو په هند کې دغه بې درکه ډېر ځواکونه، نو کوم غر او یا سیند د غزني د دفاع مرشل نشي کېدای. ځکه خو محمود د خپل دفاع په خاطر دا ضروري بلله چې هغه خطرناک ځواکونه تیتو پرک کړي، چې یووالی یې هر وخت یوازې غزني ته نه بلکې د شمال او ختیځ ډیرو هیوادونو ته د ګواښ سبب و. په هندوستان کې د ویهند سیال ډیر نور ریاستونه هم و او د محمود د ویهند له پاچاهۍ سره تر اغېزې لاندې راغلی و، او دا ژمنه یې کړې وه چې دی به په کال کې لږ تر لږه یو ځل د دغو پاچاهیو د ځواکمنۍ د رجولو لپاره له کومې یوې سره خامخا ټکر کوي. د سبکتګین له وفات وروسته چې محمود پر تخت کېنست، پر هندوستان یې حملې پیل کړې. په 309 هجري کې محمود د لغمان په شاوخوا کې د جیپال د حکومت څو سیمې ونیوې. په راتلونکي کال یې بیا حمله وکړه. جیپال د محمود د 15,000 سپرو په مقابل کې له 10,000 پلي 12,000 سپرو پوځونو او 300 پیلانو سره مخې ته ورغی. پېښور ته نږدې د محرم په 5مه 392 هجري کال کې یوه درنه جګړه پیل شوه. غرمې ته نږدې د غزني د ترکمنو نیزه وهونکي د توندو او پرله پسې حملو له امله د جیپال په پوځونو کې ګډوډي راغله او هغوی 15,000 مړي په ډګر کې پرېښودل او وتښتېدل. جیپال له خپلو 15 تنو زامنو او لمسیانو سره ژوندی ونیول شو، چې 2.5 لکه دینار او 50 پیلان یې خپله فدیه ادا کړه او ځانونه یې خوشي کړل. خو چې بیرته ویهند ته ورسېدل، د پرله پسې ماتو په تنګ راغی او ځان یې وواژه. د ده پر ځان یې زوی انند پال پر تخت کېناست. هغه څه موده له سلطان محمود سره سوله ییزې اړیکې وساتلې. د محمود غزنوي د دغو بریاو له امله د هندوستان له یو سره تر بله پورې د اندېښنې څپې خورې شوې. د دغو بریاو سره د هغه دین د تبلیغ لپاره لارې پرانیستل کېدې چې په هر حیث د هندویزم ضد و. د نسل او قوم پالنې د جرړو غوڅونکی دین چې ټول انسانان د ورورولۍ او برابرۍ په رشتو تړل، چې دا د هندوی ټولنې د هغو سپېڅلو زامنو په نظر یو ستر خطر و چې د ذات او نسل په توپیر کې یې خپلې ګټې لیدې. برهمنان راویښ شوي وو او دوی د دې خطر د مقابلې لپاره د هندوستان په سارا او اوږدو کې د شاهزادګانو او نوابان سره متحد کړل. د هندوانو د ځواک اصلي مرکزونه هغه ریاستونه وو چې د ستلج، ګنګا او نرمدا ترمنځ غځېدلي وو. د راجپال ماتو په دې ریاستونو کې یو خوځښت را پیدا کړی و چې دا د محمود غزنوي له شاهیني نظره پټ نه و. له دغو ریاستونو سره د زور ازمویلو له پرېکړې وروسته د ده په مخ کې لومړنۍ خبره دا وه چې له خپلې مخې نه بټهنډه ریاست پورته کړي. په 359 هجري کال کې محمود ملتان ته نږدې د سیند له سینده پورې ووت او د بټهنډه په لور یې مخه وکړه. د بټهنډه واکمن راجا باجي رای دومره پر خپل ځواک باوري و چې په ښار کې دننه دفاع پر ځای بهر ته راووت او مقابله یې وکړه. تر 3 ورځو پورې د جګړې پرېکړه ونه شوه. له باجي رای سره د نږدې شاوخوا نه مرستې را رسېدلې او د هندوانو دومره زړورتیا محمود پخوا هېڅ نه وه لیدلې. په 4مه ورځ د باجي رای د پوځ حملو مسلمانان په هر محاذ شاتګ ته مجبور کړل، خو محمود د دوی په غیرت راوستل او خپله یې آس چارګام وځغلاوه او د دښمن په لومړیو کې یې برید وکړ. د سرخندویانو ډله د سترګو په رپ کې د خپل امیر پر شاوخوا راټوله شوه
چې له دې سره یې دښمن لیکې تېرې کړې او د پوځ تر زړه پورې ورسېدل. د محمود د دې زړورتیا په ټول پوځ کې نوی ساه پوکړه. د ښي او کیڼ لوري ته نیزه وهونکي د دښمن پر ښي او کیڼ اړخ حملې وکړې او دښمن چې خپل بری ته هیله من شوی و اوس ډېر ګړندی پر شا روان شو. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. یاد دې وي چې د دې ناول ډېرې په زړه پورې برخې را روانې دي. له موږ سره اوسئ.